راز پخت و پز با حمایت روبه باختر. روبه باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی مساله خوند، رنگ او روغتیا یو ځای. رښتیا چې د شمس بابا د بخار پخلی آسان او خوندور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو په دې هیله چې جوړ لوغ د صحت و عافیت جامې مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو، تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د پخلي راز خپرونه کې زه میرویس امري د څو شیبو لپاره ستاسې د کورونو میلمه یم. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته رنګارنګ غذاوې ډول ډول خواړه چمتو کوو. نو دا چې په نننۍ خپرونه کې موږ څه تیاروو، څه پخوو، په دې اړه خبرې کوو. هیلهمند یم چې تاسو هم تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. په لومړي سر کې ځای لري چې ځانګړې مننه وکړو زموږ د خپرونې له مالي سپانسر کوونکو څخه حکیمي مساله چې له ځان سره هر ډول مساله لري. تاسو کولی شئ په هر ډول غذا کې ترې استفاده وکوئ. په نننۍ خپرونه کې موږ قیمه چمتو کوو چې ځانګړې د قیمې مساله تاسو وینئ چې لري، موږ هم ترې استفاده کوو. تاسو کولی شئ چې حکیمي مساله د خپل خوند، کیفیت او ځانګړي بوی له امله په هر ډول خوړو کې استفاده کوئ. همدارنګه ارمتاز شرکت څخه هم ځانګړې مننه کوو چې زموږ د خپرونې ملاتړ یې کړی دی. ارمتاز شرکت له ځان سره بیلابیل وطني تولیدات لري لکه لوبیا، نخود، متر، روب چې تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ. باختر روب هم د ارمتاز شرکت له وطني تولیداتو څخه دی. تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ. باختر روب خوند، ذایقه، کیفیت او رنګ له باختر سره تجربه کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. قدرمنو دوستانو، راځو په نننۍ خپرونه کې موږ د خوسي غوښې قیمه چمتو کوو. تاسو هم کولی شئ چې د پسه غوښې، د هر ډول غوښې تاسو علاقه وي هغې نه چمتو کړئ. په نننۍ خپرونه کې زه د خوسي غوښې قیمه چمتو کوم چې ډېر اسانه او په ډېر کم وخت کې اماده کېږي. راځو لومړی هغه مواد لازمه یا هم کوم مواد چې موږ نن ضرورت لرو هغه معرفي کوو. 2 دانې پیاز چې مخکې له مخکې ما میده کړي دي. همدارنګه سره بانجان هم مخکې له مخکې ماشین شوي دي د ضرورت په اندازه باندې. همدارنګه سیر تر 3 غوزې پورې بس نه کوي. مرچ هم د اړتیا قدر لري، ګشنیز هم اړتیا قدر لري. 200 ګرامه چې ما نن د خوسي غوښه له څه پیاز او وږي سره تر ماشین ویستلې ده او یا هم تیاره میده شوې ده. تاسو هم کولی شئ د خپل ضرورت په اساس باندې هماغومره اماده کړئ. دوستانو، راځو پیل کوو. قیمې ته دوستانو یره دې نه وي چې غوړي یو څه زیاته شو، ځکه چې هغه غوښه میده شوې ده. دې لپاره چې هغه جذب کوي نو غوړي لږ اندازه زیات وي، ښه خبره ده. غوړي پرېږدو تر څو سره شي. دغه نه وروسته پیاز اضافه کوو، ورپسې هم سیر اضافه کېږي. بیا دغه نه وروسته چې کله سیر او پیاز سره شي، له هغه څخه وروسته بیا مرچ، همدارنګه ګشنیز، ورپسې هم سره بانجان اضافه کوو. راځو دوستانو، غوړي سره دي، پیاز اضافه کوو لومړی. قدرمنو لیدونکو، که غواړئ چې د خوړو خوند مو ښه وي نو همیشه کوشش وکوئ چې پیاز ښه سره شي. له هغه څخه وروسته نور لازمه مواد اضافه کړئ. موږ هم پرېږدو تر څو پیاز سره شي. قدرمنو لیدونکو، پیاز څنګه څه شوي دي. راځو په دغه وخت کې اوس وږی یا هم سیر اضافه کوو.
وږه یا سیر د دې په خاطر لږ وروسته له پیازو سره اضافه کوو چې وږه نسبت پیازو ته زر پخیږي. دا چې ونه سوځېږي نو یو څه چې پیاز سره سي له هغه څخه وروسته تاسو کولی شئ وږه اضافه کړئ. پرېږدو یې تر څو سیر او پیاز هم سره سي دواړه یو ځای. له هغه څخه وروسته بیا نور مواد اضافه کوو. لیدونکو پیاز رسوي دي. دلته راځو لومړی سره بانجان اضافه کوو. ګشنیز او مرچ وروسته اضافه کوو. د دې لپاره چې رومي بانجان باید ښه پاخه سي او ګشنیز او مرچ لږ زر پخېږي نو دا چې بیا ګشنیز خپل رنګ ونه اړوي یا تور نه سي نو هغه بیا وروسته له رومیو څخه اضافه کوو. قدرمنو لیدونکو هیله دې نه وي که چېرته تاسو غواړئ چې هغه سره بانجان زر پاخه سي نو همیش دپاره کوشش وکړئ چې لږ مالګه اضافه کړئ تر څو سره بانجان اوبه وچکي او زر پاخه سي. لیدونکو راځو پرېږدو یې چې تر څو بانجان خپل ځان نرم کړي. د خپرونې په دې برخه کې هېر دې نه وي چې بیا هم ځانګړې مننه کوو د خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه باختر روب چې خوند، ذایقه او کیفیت لرونکی ده. تاسو هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکوئ. همدارنګه حکیمي مساله چې له ځان سره وطني تولیدات لري، د وطن له طبیعي بوټو څخه جوړه شوې مساله ده چې ستاسو د صحت ضامن هم کوي او په هر ډول غذا کې ترې استفاده کولی شئ تر څو مو خواړه له خوند، کیفیت او بوی څخه برخمن شي. تاسو وینئ لیدونکو چې سره بانجان آهسته آهسته نرم دي، پاخه دي. پرېږدو یې چې لږ نور هم سره سي. لیدونکو راځو اوس هم تازه مرچ اضافه کوو. تازه مرچ تاسو ذایقه ده چې هر څومره تاسو زړه وي هغومره اضافه کولی شئ. زه هم همدومره بسنه کوي. اوس هم د ګشنیز یا هم دانیا پاڼې اضافه کوو. اړتیا قدر یې همدومره کفایت کوي د نن لپاره. قدرمنو لیدونکو زموږ لواب نور آماده دي. راځو اوس مسالهجاتو ته اضافه کوو. مسالهجات هم د حکیمي مسالې خپله قیمه مساله ده چې تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ چې ځانګړی بوی او ځانګړی خوند لري.
لږ نور هم زه اضافه کوم چې دا ډېر د ځانګړي بوی او خوند څخه برخمنه ده. اوس هم چار مساله دا هم د حکیمي مسالې څخه ده، دا هم اضافه کوم. خیر دې نه وي دوستانو چې مالګه مونږ مخکې اضافه کړې وله. اوس هم دا چې خواړه مو لا خوندور راشي کولی شئ تاسو تور مرچ هم اضافه کړئ چې دا هم د حکیمي مسالې د وطني تولیداتو څخه دي، وطني بوټو کې کارول شوي دي. همدارنګه راځو زرچوبه هم اړتیا قدر اضافه کوم. که غواړئ چې د خوړو رنګ شیرین هم کم اندازه اضافه کړئ. پرېږدئ دوستانو تر څو مساله جات او هغه لواب سره حل شي. لیدونکو تر څو چې مساله جات همدارنګه لواب لا کسر کېږي، مونږ راځو اوس په دلته روب باختر روب استفاده ترې کوو چې خواړو ته لا کیفیت او خوند ور وبخښي. تاسو هم دوستانو کولی شئ د همیش لپاره کوشش وکړئ چې باختر روب مخکې یا هم مخکې له اچولو څخه په کاسه کې واچ او له څه مقدار اوبو سره هغه حل کړئ او وروسته له هغه نه بیا خوړو ته اضافه کړئ. لیدونکو تاسو وینئ چې مونږ روب کاسه کې واچوه. اوس هم تر څو د خوړو که چیرې دوستانو اوبه تړمې یا هم ګرمې اوبه وي نو ډېر په اسانۍ سره دغه کېږي، او که چېرته یخې اوبه وي هم کوم خاص مشکل نه لري، فقط هغه حل کول وی لږ ستونزه ده. لیدونکو تاسو وینئ چې روب اماده ده. راځو اوس هم روب اچوو. تاسو وینئ دوستانو چې باختر روب مونږ اوبو کې هم واچوو، خو دی څومره بیا هم له کیفیت څخه ډک ده او خپل کیفیت تاسو وینئ چې څومره زر یې په خپل لوابو کې ښکاره کړه. قدرمنو لیدونکو روب پرېږدو تر څو له لوابو سره سور شي. له هغه څخه وروستۍ مرحلې ته راځو او غوښه اضافه کوو. قدرمنو لیدونکو وګورو چې زموږ هغه لواب بلکل اماده دي. تاسو وینئ چې باختر روب څومره تاثیر کړی ده په لوابو باندې، څومره خوندور با کیفیت یې راوستلی دي. اوس هم راځو وروستۍ مرحلې ته او غوښه اضافه کوو. غوښه مخکې له مخکې د خوسي غوښه ده، تاسې هم کولی شئ د پسه غوښه او هر ډول غوښه چې ستاسو علاقه وي هغه څخه استفاده وکړئ. په نننۍ خپرونه کې ما د خوسي غوښه مخکې له مخکې له وږي او همدارنګه پیازو سره ماشین کړې ده 200 ګرامه. د اړتیا تاسې هم د خپلې اړتیا په ضرورت سره کولی شئ غوښه اضافه کوو.
بالکل لیدونکو راځو له 5 څخه تر 8 دقیقو پورې په متوسط ګاز سره دا دم تږدو تر څو غوښه ولواب سره شي. سره دغه څخه وروسته بیا د اړتیا قدر ته اوبه اضافه کوو. لیدونکو راځو تاسې وګورئ چې زمونږ له 10 دقیقو څخه وروسته تاسو وګورئ لواب همدارنګه غوښه ښه سره شوې ده. اوس هم وروستۍ مرحلې ته ځو، اوبه اضافه کوو تر څو غوښه ښه پخه شي. لیدونکو راځو اوس هم 1 ګیلاس جوش اوبه اضافه کوو چې ما مخکې نه مخکې اوبه جوش کړي دي دلته. دا چې دا ګیلاس نسبت نور ګلاسونو لږ لوی ده، تقریبا 1.5 ګیلاس لا هم د 1.5 ګیلاس نه څه کمي. قدرمنو لیدونکو اوس هم راځو نور یې دم تږدو تر څو غوښه قیمه ښه پخه شي، اماده شي. په ډېر متوسط ګاز سره کولی شئ تاسې قدرمنو لیدونکو په متوسط ګاز سره له 15 څخه تر 20 دقیقو پورې دا ږدو تر څو اماده شي. ټول خلاص صرف کټوي په خاطر باندې بیا سره پوخ واویخلو. بالکل مې خوښه ده. قدرمنو لیدونکو راځو وګورو چې زموږ قیمه بالکل اماده ده. له 22 دقیقو څخه وروسته موږ د سر خلاص کړ او تاسو وینئ چې د حکیمي مسالې او باختر روب کیفیت وګورئ چې خواړه یې څومره خوندور، څومره پر بوی یې راوستلی. زه مطمئن یم چې خوند به یې هم ښه وي ځکه چې وطني تولیدات دي. غوړي تاسو وینئ چې پسې راغلي دي، څومره خوندور بوی او کیفیت تاسو وینئ. زه مطمئن یم چې خوند به یې هم ښه وي ځکه موږ له وطني تولیداتو څخه استفاده کړې ده. تاسو هم کولی شئ ترې استفاده وکوئ تر څو مو خواړه له خوند او کیفیت څخه برخمن شي. راځو لیدونکو وګورو چې د خوړو هغه بوی چې زه دلته حس کوم ډېر ماشاءالله خوندور ده. قدرمنو لیدونکو د خپرونې د پای شیبو ته رارسېدلي یو. په وروستیو کې بیا هم ځای لري چې ځانګړې مننه وکړو زموږ د خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه باختر روب چې خوند، کیفیت، ذایقه او رنګ له باختر سره تجربه کوي. باختر د هر اشپز انتخاب، د وطن تولید، د وطن ویاړ. همدارنګه حکیمي مساله چې دا هم د وطني تولیداتو څخه ده، له وطني طبیعي بوټو څخه جوړه شوې ده. تاسې هم کولی شئ په هر ډول خوړو کې ترې استفاده وکوئ چې له ځانګړي بوی، خوند او رنګ څخه مو خواړه برخمن شي. لیدونکو د خپرونې د پای شیبو ته رسېدلي یو. له تاسې څخه مننه چې تر دا مهاله مو زما ملتیا وکړه. تر بیا چې زه میرویس امیري د پخلي راز خپرونه کې ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه. راز پخت و پز با حمایت روب باختر و مسالجات دیگ حکیمی. راز پخت و پز با حمایت روب باختر
رب باختر نتیجه سالها تلاش و عشق و کشاورزی است. و مسالجات دیگه حکیمی. حکیمی مساله خوند رنگ او روغتیا یو ځای. رښتیا چې د شمس بابا د بخار پخلی اسان او خوندور دی.